سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ یاست. په یوې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. که زموږ په چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو خوندورې ویډیوګانې درته وړاندې کړو. نارینه که هر څومره په غوسه وي یا ستړی وي په لږ تحریک سره په شوق راځي. په تېره بیا که یوه پردۍ ښځه مازې ورته وخاندي هم مستیږي او ورپسې منډې وهي. خو ښځې بیا داسې نه دي. د ښځو چې زړه نه وي که هر څو یې وخندوي یا لاس وروړي او یا یې مچو کړي بیا هم په شوق نه راځي. کوشش وکړئ د ښځو فکر او زړه خوشحاله کړئ. کله چې د ښځو فکر او زړه خوشحاله او راضي شي بې اختیاره په شوق راځي. داسې شوق چې هر څه وغواړي هماغسې بیا درسره کوي. نو ځکه ارواپوهان وایي چې د ښځې د بدن د لمس کولو په ځای د هغې زړه او فکر لمس کړئ او په شوق یې راولئ. دا چې د هغې زړه په څه شي خوشحالیږي ورنه پوښتنه باید وکړئ. دا به زموږ د نننۍ ورځې ویډیو په دې هیله چې ویډیو مو تر پایه کتلې وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.